کار ساختمان و اعمار 40 باب سرپناه برای مهاجرین در کمپ جلوزه ولسوالی شلگره ولایت بلخ به ارزش $80,000 آمریکایی از سوی نهاد خیریه نصرت الانسان به همکاری و هماهنگی اداره امور مهاجرین و عودت کنندگان در این ولسوالی آغاز شد. شلتری که در اینجا سرپناه شروع میشه، ما شروع میکنیم انشاءالله و کدام مهاجرین که در قدم اول آمده ولیکن همو حق اولیت داره، حق مستحق بودن را داره. دغه مهاجرینو د لپاره موږ نن د نصرت الانسان د خیریه بنسټ په مالی مرسته باندې موږ نن د څلوېښتو شلترو دلته افتتاح وکړله. دا شلتر چې افتتاح وسوله با وجود د دې چې ولایت له طرفه د والي صاحب محترم په خاص هدایت سره دې ته یو کمیټه موظفه سو د مختلفو ارګانو سره. دا کمیټه به دا کار په مخ باندې وړي او تقریبا په 2 میاشتو کې به د دې کار خلاصیږي، تکمیلیږي به بیا. در همین حال شماری از عودت کنندگان ضمن ابراز امتنان از کمک‌های بشردوستانه آنها از تمامی نهادهای خیریه دنیا خواست تا جهت معاونت و دستگیری از مهاجرین بشتابند. او از ما مردم مشکل است. اینجا برادر باید د ما مردم یک مکتب جوړ شود، د ما مردم برادر اینجا یک مدرسه جوړ شود، اول های ما مردم شود. داسې خوشاله لکه موږ ته چې خدای تازه زوی راکړی دی. سرپناه نه لرو، لڅ وو، دا دغه خبره او لږه خو خیر په لږه تېرېږي، خو دا سرپناه چې نه وي خو نو بیخي سخته ده، مشکلاتونه ډېر دي او انشاءالله موږ ته هر څه کړي دي او که یې ځینې خوشحاله یي راضي ځینې. گفتنی است بر اساس آمارهایی که از سوی مسئولان امارت اسلامی در بلخ ارائه می‌گردد، اکنون نزدیک به 10,000 خانواده از کشورهای همسایه وارد کشور شدند که نیازمند کمک‌های بشردوستانه در زمینه‌های مختلف می‌باشند.